ولسمشر ډانلډ ټرمپ اعلان وکړ چې د امریکا او ایران ترمنځ اوربند پای ته رسېدلی او پر تهران یې سختې نیوکې وکړې. ټرمپ د جولای په اتمه نېټه د چهارشنبې په ورځ د ناټو د مشرانو په غونډه کې چې په انقره کې جوړه شوې وه وویل زما په اند دا موضوع پای ته رسېدلې ده. زه نور نه غواړم له هغوی سره معامله وکړم. هغوی ناروغ خلک دي، د ناروغو خلکو لخوا رهبري کېږي او هغوی ډیر ظالم او له تاوتریخوالي ډک خلک دي. که اټومي وسله ولري خامخا به یې وکاروي. زما له نظره دا موضوع پای ته رسېدلې ده. زما له نظره له هغوی سره معامله کول یوازې د وخت ضایع کول دي. هغوی درواغجن دي. Just a waste of time dealing with them. They're liars. We make a deal. And if I make a deal with him, we have a deal, and he goes out, he talks. We make a deal. Everyone's agreed. No nuclear weapon. We make a deal. They go outside, talk to the press. They say we never even talked about it. موږ هوکړه کوو خو هغوی بهر وځي له رسنیو سره خبرې کوي او وایي موږ خو هېڅکله په دې اړه خبرې هم نه دي کړي. په هغوی کې یو څه ستونزه شته. هغوی لیوني دي. زما له نظره دا موضوع پای ته رسېدلې ده. هغوی خبرې کولی شي خو زما په اند خپل وخت ضایع کوي. هغوی د درواغجنو خلکو یوه ډله ده. زه چې له دغو خلکو سره معامله کوم وایم دا خلک د بل مکتب دي. هغوی درواغجن دي، دوکماران دي او ناروغ خلک دي. هغوی خپلو خلکو ته زیان رسولی دی. They've hurt their people. They killed 54,000 people as of now that were protesting. تر اوسه یې 450,000 هغه کسان وژلي چې اعتراضونه یې کول. کله چې خلک وایي ولې حکومت نه نسکوروي، ځواب دا دی چې نشي نسکورولی ځکه هغوی مړه شوي دي. حکومت هغوی وژلي دي. هیڅوک حکومت نشي نسکورولی. خلک وسلې نه لري خو بل لوری وسلې لري او هغوی خلک وژني. رسنۍ د دې راپور نه ورکوي خو هغوی بد خلک دي. په رښتیا سره زه نه غواړم خپل وخت له هغوی سره ضایع کړم. دا خلک زما نه خوښېږي. I don't like these people, you know that?